د نشهیي توکو استعمال د ژوند تباهي ده، خو دلته یو شمېر ځوانان په خپلو لاسونو خپلې تباهۍ ته د ورتلې ورکوي. ننګرهار کې دغه نشهیي توکو استعمالونکي وایي دوی تکلیف نه تیروي چې پلورونکو پسې لرې مزل وکړي، بلکې په همدې ښار کې ورته پلورونکي راوړي. امید او شاپور په نشروک دي هغه کسان دي چې د درملنې په موخه یې څو ځلې تر کابله بیولي، خو بیرته په راتګ سره یې بیا دغې ناوړه عمل ته مخه کړې. هلته ما 15 څلوېښت ورځې تېرې کړلې، 15 څلوېښت ورځو نه بعد بیا هغوی خلک رخصتوي، نو او چې رخصت شوم نو بس بیا هم همدغه ځای دی. بس یو بل هم لیده وروره چې دا پوډر یې اول به م چرس کړل، بس باندې راوړل، بیا چې لږ م وڅښل بس شوق هم ورسره راغی، بس ټول انداسې عملیان شو. دا 14 نیم کاله مشو. کله کله پولیس هم دغې ساحې ته راځي او په نشروک دي کسان ځغلوي، خو هغه چې نشهیي توکي پلوري په نیولو کې پاتې راغلي. ښاریان وایي حکومتي چارواکي که وغواړي د نشهیي توکو پلورونکي په اسانۍ سره نیولی شي. دا خو داسې دی چې دغه پوډر او که دا څه نور نشهیي توکي دا په ښکاره ډول په هر ځای کې خرڅېږي او خپل بیل بیل دوکانونه لري. نو حکومت خپله مغازیونه ورته معلوم دي که چېرته حکومت په دې تحقیقاتو کې وګرځېږي پسې، نو په اسانۍ سره کولی شي چې هغه ځایونه پیدا کړي او هغه خلک ونیسي. دوله خو دیوانه نه غورځېږي چې دیوانه دوله غورځېږي چې دیوانه راښکته شي او دوی به وخوري. نو دا خو د ولایت په سل مترۍ کې چاپېر دا پوډران ورځ په ورځ اضافه کېږي. دا د دوی پکې خپله لاس چې نه وي قسم په خدای کې ورځم تر څو خرڅ کړي. که څه هم د ننګرهار امنیه قومندانۍ مسؤلین د نشهیي توکو د پرچون پلورونکو د نیولو خبره هم کوي، خو وایي چې اوس د نشهیي توکو کاروباریان کم عمره ماشومانو څخه ګټه اخلي او په نشروک د کسانو ته نشهیي توکي ورکوي. کوم یو چې د دې کاروبار کوي هغې کوشش کوي چې د دې معتادینو نه استفاده وکړي او دغه پرچون فروشان د همدې نه استفاده وکړي چې دغه کوم هیروین دی له ورکوي، ورته وایي چې دا 2 پړۍ ستا او دا 15 پړۍ ماله خرڅ کړه. د دې نه استفاده کوي، بل د کم سنه ماشومانو نه استفاده کوي چې ماشومانو ته یې ورکوي چې دا خرڅ کړه. د دې دپاره موږ ډېر ښه پلانونه لرو چې انشاءالله ډېر ژر به عملي شي. په ورته مهال ننګرهار کې د معتادینو روغتون مسؤلین وایي دوی په هره میاشت کې د 100 کسانو درملنه کوي. ډاکټر محمد سمین ستانکزی چې د یاد روغتون مشر دی وایي په دغه روغتون کې د 150 ناروغانو درملنه کوي چې ناروغانو ته په کتو دا ځای کم دی او په کار ده چې 300 بستریز روغتون ته زمینه برابره شي. د نوموړي په خبره په دې روغتون کې د ځای د نشتون له امله په نشهیي توکو د روږدو کسانو درملنه د هغوی په کورونو کې ترسره کوي. په اوسه ډول په میاشت کې 50 کسه دا موږ دوی په کورونو کې تداوي کوو. هغه څوک چې نه غواړي شفاخانې ته راسي یا د بدنامۍ له وجې نه یا له بلو وجوهاتو نه، نو موږ غواړو چې هغوی په کور کې تداوي کوو. دا درملنه هم شروع کړې ده او ډیره ښه مخ په وړاندې روانه ده. د خلکو په وینا که حکومتي چارواکي د نشهیي توکو د کاروباریانو د نیولو لپاره چټک ګامونه واخلي، په اسانۍ سره به دغه پلورونکي ونیسي. د دوی په خبره چې په نشروک دي کسان په اسانۍ سره نشهیي توکو ځایونه پیدا کوي، مګر حکومتي چارواکي لا تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې مخنیوی یې وکړي.